سلامونه ښه راغلی. ملي اردو په 6 میاشتو کې 4206 کړۍ ماینونه شنډ کړي. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د دغه ماینونو په شنډولو سره د سلګونه کسانو د مرګ ژوبلې مخه نیولې ده. افغانستان کې یو برټانیایی وګړی د اسلام په مبارک دین مشرف شو. سایمن انډور چې اوس یې نوم عبدالله دی وایي اسلام د نړۍ تر ټولو ادیانو غوره دین دی. چین له افغانستان سره د 15216 ټنه خوراکي توکو مرسته کوي. دغه مرسته چې غنم او وریجې پکې شامل دي 550 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. زلمی خلیلزاد وایي افغانان د نور د ملامتیا بار پر امریکا نه اچوي. هغه په خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي بین الافغاني خبرې باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. کندهار کې یوې ښځې خپل خاوند حلال کړی او له سیمې تښتېدلې. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه کس 3 ښځې درلودې او قتل یې وروستی ښځې کړی دی. او وزیرستان کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي. پاکستاني چارواکي وایي دغه پوځیان د شمالي وزیرستان د میرانشاه اړوند سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.